أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نن به تاسو ته د الله تبارک وتعالى دو دیرشم نمبر نوم د اسماء الحسنا دو دیرشم نمبر نوم چې کوم دی الخبیر د دې فضائل برکات او وظایف بیانوم دوستانو د الخبیر معنا دا د چې د هر راز نه خبردار الله رب العزت زمون د زړونو پرازونو هم خبر دی او د غرنګي د دنیا چې څومره د کائنات او چې څومره مخلوق دی کاغه انسانان دي کاغه حیوانان دي الله رب العزت د هغوی نه خبردار دی د دې په فضایلو کې دا دي کڅوک ورځي د اسم مبارکه زیات کثرت سره وای الله رب العزت په د باندې پټ رازونه کولاو کی او کڅوک د خپل خواهشات نفسانی یعنی غلط طرفونو ته او غلط خواهشات ته په دغه طرف رواني او په دغه پنجه کې گرفتار شوی وي او غواړي چې زه دې غلط کارونه په ست طریقه باندې منشم نو یا خبیرو دی وای الله رب العزت با دغه مصیبت دغه غلط کارونه او د ګناهونو په امان کې څوک چې ورځي متواتر د دې ورد کوي الله رب العزت با د پزړه کې روحانيت واچي او څومره چې د حاجتونه دي او ورکلاري دي الله رب العزت به آغا لارو ته برابر کی او الله به ورته راهنمایي نصیب کی دا شانتي دوستانو د استخاره د پارم دا استعماليږي چې روزانه درې سوزل دا وای او یا خبيرو اخبرني او بیا استخاره د پاره اول او آخر درود ابراهیمی د منچکم درود د داوای ان شاء الله العزیز کدا د یو کار د پاره دا الخبیر یا خبیر وای نو ان شاء الله العزیز دا الله بعد دغه کار خیر او د شر تصویر د مخ ته راوړي چې د په دې کار کې خیر ده که شر ده